تل آباد وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. سره زما نه دی دا ستاسو زموږ د ټولو زما د څومره چې لکه مینوال دي د دې ټولو زما ټولو پښتنو دا ایوارډ دی جی یعنی په سلو کې 1500 نمبر و. اصل کې زه د ملک نه بهر کنه خو بس چې اوس بیا لکه د به خپل مور نه بجدای یا به خوشاله بس دغه خبره لبه مونږه لکه یو هفته تقریبا کم از کم ورکول. اوس خو ما مخکې ورځو کې د چاخلي نه اورېدل وی بیګاوي زما البم ما په یو شپه کې 3 البم وکړې البم د سونګز دی هغه کې او ما یو لس میاشتو کې کړی دی سو کوري کنه نو ان شاء الله خو خیبه جاړي که څوک خاندې پکې اوسي د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي پښتونخوا د تل آباد وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. سلامونه احترامات ملګرو قرلی شاه دریاب یم. نن ډیره د خوشحالۍ او د ویاړ مقام دی چې زموږ سره د پښتو ژبې یوه ډیره لویه سندرغاړي یو ډیره ستره سندرغاړي شکیله ناز بیبي چې صدارتي ایوارډ ورته نن ورکړی شوی دی د هغوی سره موجود یم. د هغوی په ژوند د هغوی په فن باندې به څه پوښتنې د هغوی نه لرم نو د ټول نه لومبی خو تاسو ته هرکلی او په ایوارډ ورته مبارکي وایم. الله خوشاله ساته او ډیره مننه ستاسو د مبارک شي ځکه چې دا ایوارډ سره زما نه دی دا ستاسو زموږ د ټولو زما د څومره چې لکه مینوال دي د دې ټولو زما ټولو پښتنو دا ایوارډ دی جی. دا بالکل یقینا چې د ټولو پښتنو ایوارډ دی. په دې ایوارډ کې زما پښتنه مهمه پښتنه دا ده چې په دې کې فاروق فراق لاله څومره کریډټ زی کریډټ په 100 کې 10 like 500% یعنی په سلو کې 1500 نمبر ورکې دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. میډم د تقریبا 15 کاله یا 13 کاله تاسو سندرو نه اخوا وای د دې وجوهات څه؟ اصل کې زه د ملک نه بهر کنه او بیا د کور بعضی مسلې داسې کنه لکه زما بزنس الته کې وکنه تایلند کې زما الته کې خپل ریسټورانټس او بهر لکه زما کاروبار داسې چې هغه کاروبار کول نو ما فن سره بیا انصاف نشو کولی او دا خو داسې فن داسې یو هنر داسې یو چې دی له پراپر ټایم ورکول غواړي کنه خو دا د چې ما لکه شاړه پرېښیم نو دا فن ځان سره به مې زمزمې کولې کنه لکه خو بس چې اوس بیا لکه ما داسې وخت راغی چې دا مې تسلیم کړه چې او نه اوس ما ټایم زه ورکولی شم خپلې ژبې له خپل فن له نو بس دوباره مې دا سینګینګ شروع کړه سندرې شروع. مسافري وای ډېره زیاته سخت دی نو تاسو هلته ژوند هم څنګه و یا دلته چې واپس راغلی نو څه احساسات دي ستاسو؟ یاره خپل ځمکه خو خپله د خاوره داسې ده چې خو خپله مور ده که نه نو داسې کم بنده به چې خپلې مور نه به جدای یا به خوشحاله بس دغه خبره ده. صحیح ده. تاسو چې د سندرې یا ټپه یا غزل د هغې پوره حق تاسو ادا کړی او د هغې نن دا ثابته شوه چې تاسو له حکومت پاکستان ایوارډ درکو. اوس خلکو دا موسیقي ډېره زیاته اسانه کړې ده دغه خلکو ته تاسو څه پیغام لرئ؟ یعنې معیار انتخاب هم دومره خاص نشته او موسیقي هم هغه نشته څنګه چې تاسو به خواري کوله نو دغه ته څه پیغام ورکوئ دغه سندرغاړو؟ اصل کې نیو ټیکنالوژي راغلی ده او هغې اسانۍ پیدا کړي دي نو لکه ډېر زیاتې زمونږ د فن له نقصان هم ورکه که نه زمونږ د هنر له ډېر نقصان ورکه ځکه چې زمونږ وختو کې مخکې خبره ته کوم که نه چې کله به مونږ ټي وي باندې پروګرام کوو نو مونږ به تقریبا هغې باندې 15 شپږ ورځې 4 ورځې ریهرسلې کولې بیا به یو پوره پراپر یو ورځ په 24 غنټې به مونږ ریکارډینګ بیا د هغې نه پس پکچرایزیشن لکه یو ګانې یو سندرې له به مونږ لکه یو هفته تقریبا کم از کم ورکوله. اوس خو ما مخکې ورځو کې د چاخلي نه اورېدل وی بیګاوي زما البم ما په یو شپه کې 3 البم وکړې 3 البم نو زه دومره حیرانه شوم که نه نو داسې ما اوس خپل البم کړی دی او نوی ژوند او هغه چې دی 11 سونګز دی هغې کې او ما 11 میاشتو کې کړی دی
یعنې په یوه سندره یوه میاشت یو میاشت لګول لګولې نو هغه ماشاءالله داسې سندرې دي که نه داسې غزلې دي داسې ټپې دي چې ماشاءالله هغه که تاسو 100 کاله پس هم څوک اوري که نه نو انشاءالله خوښوي به نو د داسې څه چې تاسو سره محنت کوئ هغه هر یو د ژوند هر څه چې شي خو چې ورله ټایم پراپر ورکوئ محنت ورسره کوئ نو هغه خامخا رنګ راوړي سندرې تاسو له ډېر زیاته پیژنګلو درکړې ده ډېر مقام یې درکړی دی خو ستاسو نه تروړلي څه دي که هغه راته لږ ووایه نه تروړلي خو زه څه نشم ویلی چې تروړلي خو ما نه څه نه دي خو بس دا ده چې راکړي ډېر څه دي او د هغې ټول نه زیات یې فاروق فراق صاحب راکړي دي ډېره مننه میډم ستاسو د وخت راکولو خوشحاله اوسئ ملګرو دا وه محترمه شکیله ناز بیبي چې نن ورته صدارتي ایوارډ میلاو شوی دی دا زموږ لپاره ډېره د ویاړ خبره وه چې نن ورسره مونږ ناست اوسو ډېره مننه ډېره مننه ستاسو خوشحاله